د وینزویلا د هوایي حریم د تړلو په اړه د ټرمپ ګواښ د لاتینې امریکا هیوادونو او یو شمېر سازمانونو لخوا غندل شوی دی. ډونالډ ټرمپ په وینزویلا باندې د واشنګټن د فشارونو په ترڅ کې د وینزویلا هوایي حریم په بشپړه توګه تړل شوی اعلان کړ. تېره اونۍ وروسته له هغه چې د متحده ایالاتو فدرالي هوایي چلند ادارې د ناوړه امنیتي وضعیت او د وینزویلا شاوخوا د نظامي فعالیتونو زیاتوالي خبرداری ورکړ، شپږو نړیوالو هوایي شرکتونو په موقتي ډول دغه هیواد ته الوتنې لغوه کړې. د متحده ایالاتو فدرالي هوایي چلند ادارې خبرداری ورکړی و چې د نظامي فعالیت زیاتوالی کولی شي ملکي الوتکو ته په ټولو ارتفاعاتو کې د وینزویلا د پاسه له تېرېدو نیولې د دغه هیواد په هوایي ډګرونو کې د کوزېدو او الوتلو په مهال احتمالي ګواښ رامنځته کړي. د شنبې په ورځ ټرمپ پر خپله ټولنیزه شبکه ټروت سوشل کې ټولو هوایي شرکتونو ته خبرداری ورکړ چې د وینزویلا او د شاوخوا هوایي حریم به یې په بشپړ ډول بند وګڼي. یو ساعت وروسته د وینزویلا حکومت په یوې اعلامیې کې د متحده ایالاتو د ولسمشر څرګندونې د وینزویلا د ځمکنۍ بشپړتیا پر وړاندې استعماري ګواښ او د نړیوال قانون سرغړونه وبلله او په سختو ټکو یې وغندله.